د الطارق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږاتیاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده ولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ قسم دی په اسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکاره کی او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکاره کیدونکی څه دی ځلیدونکی ستوری دی هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي فلينظر الإنسان مما خلق بیا دې لګوند انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شاو د سینې د هډوکو له منځ نه راوځي إنه على رجعه لقادر په یقیني توګه هغه خالق د انسان په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه چیرنه وشي په هغه وخت کې بل انسان سره نه په خپل څه زور وي او نه به کوم څوک د دې مرستندوی وي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل قسم دی په باران ورونکي اسمان او د بوټو ټکیدو په وخت کې په چاودونکي زمکه بشکه چې دا د حق او باطل ترمنځ بیلونکی کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا دا خلق څه د سیسی جوړوي او زبا هم یو تدبیر کوم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نو پرېږده ای پیغمبر دا کافران لږ غوندې په خپل حالت پرېږده